سلامونه او د نن ورځې سټراکچر ته ښه راغلاست. نن ورځې په سټراکچر کې موږ لرو آی ایم پلس adjective. د آی ایم نه وروسته معمولا د صفت کلمه راځي او کله چې د صفت کلمه استعمال شي نو دا جوړښت یا دا سټراکچر معمولا یو حالت د ښودنې لپاره استعمالیږي. بله موضوع د آی ایم لنډیز آی ایم دی، نو تاسو کولی شئ په سپیکینګ کې آی ایم پلس adjective وکاروئ. راځو یو څه مثالونه اخلو. I am happy یا I'm happy، زه خوشحاله یم. I am nervous یا ویلی شئ I'm nervous، زه پریشانه یم. I am thirsty، زه تږی یم. I am so tired، زه ډیر ستړی یم. I am very hungry، زه ډیر وږی یم. I am quite confused، زه بیخي حیرانه یم. راځو دویم سټراکچر یا جوړښت ته. آی ایم یا آیم کوم چې لنډیز یا شارټکټ یې دی پلس ان آن یا ات، دا درې وړه پریپوزیشن دی، دا راځي. نو د ان آن اډ نه وروسته معمولا موږ اسم کارو یا هم نوم کارو او دا بیا ځایونه یا هم موږ ته پوزیشن د یو اسم بیانوي. بیا معمولا ان چې دی کله چې موږ په یو څه داخل کې موقعیت لرو، یعنی په داخل د اتاق داخل د کوټې کې اوسو یا په یو داخل د کنټینر یا چیز، نو ان کارو. آن عموما چې د پاسه اوسو او اټ چې دی په یو مشخص ځای کې چې اوسو او همدارنګه دا نور استعمال ځایونه هم لري. راځو جملې لولو. I am in a house، زه په یو کور کې یم. I am in نورستان، زه په نورستان کې یم. البته لوی ځایونو ولایتونو هیوادونو لپاره هم موږ ان کلمه کاروو کله چې موقعیت دلته لرو. I am on the street، زه په سړک یا کوڅه کې یم. I am on the bus، عموما د لویو موټرونو لپاره موږ بیا on کاروو چې کله زموږ موقعیت دلته اوسي. I am at school، زه په مکتب کې یم. کله چې خاص یا مشخص عام ځایونو کې موږ موقعیت لرو لکه مکتب، پوهنتون، پارک او هوټل او رستورانت. I am at home، زه په کور کې یم. Okay, the third structure of the day we have I am or I'm plus a or an plus noun. دریم جوړښت کې موږ لرو د I am نه وروسته معمولا یا ا کاروي یا ان کاروي، ورپسې اسم یا ناون کاریږي. البته ناون اسم ته کتو سره تاسې او ان کاروي، که اسم په واویلو شروع وسی تاسې ان کاروي شئ، که اسم د لغت په کانسوننټ شروع وسی بیا به ا کاروي. او دا هم موږ ته عموما وظیفه یا حالت ښودنې لپاره کارو. لکه I am a student، زه یو شاګرد یم. ګوره دلته زما وظیفه یا حالت ښیي. I am a pilot، زه یو پیلوټ یم. I am a boy، زه یو هلک یم، زما حالت بیانوي دلته. I am عباد الله، زه عباد الله یم. I am an engineer، زه یو انجینر یم. I am your friend، زه ستا ملګری یم. دا انګلیسي په جوړښتونو کې تر بیا ښې چارې.